اللہ رب العزت د دنیا حقیقت بیان کرے دے سوئی اعلموا انما الحیات الدنیا اللہ ویزان پا دی خبر پو کی چی دا جون دنیاوی دی دنیا دا جون چی دا سی شے دے اللہ دا تاوی او اللہ دیر خبینولی شیوری اللہ پیدا کردی دا دی جواب دی دا اللہ نے دا دنیا سوک خنیشی پیجندے زکر چی اللہ پیدا کردی دا او خالق پل مخلوق دیر خب پیجنی دا دینا چی مخلوق ہو پیجنی دا اللہ اس ناشنا حقیقت بیانی گورا پوشی پا دی خبر چی جون دنیاوی سی شیدے لعب ولهو وزینہ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد لوبي دي لوبي وتلاوي پالتو مشغلة ده دولة وسنگار ده تفاخر بينكم فخر وتكبر لويك ولدي بيوبل وتكاثر في الأموال والأولاد او د یو بل سره هیرس د ډیروالی په مالونو په بچو کې دغه دنیا ده دا حقیقت د دنیا هغه څوک بیانوي چې د دنیا پیدا کړې ده اوس که ته پکې ځان له څه نوي تعریفونه راوباسي او تا ولس بل رنګ ورکړی هغه ستا خپل کار دی خو دغه خالق درته وایي دنیا د دې نه اخوا هېڅ هم نه ده لوبې دي او بلکل داسې لوبې دي ما یو پیر د ملګرو ته ویلي وو لکه دا ماشومانان چې کله د کور نه راوځي ځان له د خټو کورونه جوړوي لوبې کوي ماښام کې ورته پلار یا مور اواز وکړي د کور د دروازې نه وي دننه راځي هغه هر سره لتې ورکړي او دننه ځي واپس دغه دنیا ده او دغه شان موږ ته مې یو پیر ملک الموت اواز کوي د هر سره به لته ورکوو ځو بچي دا حقیقت دی بس انتظار د دغه اواز دی چې کله اواز وشو بس کیسه ختم دا دومره چې پورې موت انختې و آباده وي که نه دا صرف په یو اواز باندې دړې وړې کېږي یا د دریاب په غاړه ته ناستې او په هغه شګو کې ځان له لیکل کې او لوبې کې یو چپه د اوبو پرې راشي هغه هر څه ختم کړي دغه شان یو چپه د اوبو زما او ستا په دې ژوند عمره روانه ده دا هر څه به ختموي ته چې ریږې ما او منګ او لاسونه ورسره ویې او دومره مې ولګولې او دومره به کوم او دومره مې ګټلي دا ټول صرف یوې چپې ته انتظار دی بس یوه چپه دا هر څه دله ختموي او دیسی دل ختمی چی ننداری بے کئی دا نور دیسی بے دل ختم کی وزکر تو مجور پکی با ورزا تو برکار کولا که رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پو گوبان اللہ سکی خودو وکن فی الدنیا کأنک غریب پا دنیا کی دیسی جون تیرو لکا یو ناشنا مسافر یوزی کی اسرہ نہ رہ گئی مسافر اخبر جیتا واپس زی بل ناشنا کس یوزی ته ورشي نو هغه هلته ناشنایي زړه نه لګي بس همیشه هغه ارمان کوي چې موږ زه هغه خپل ځای ته واپس لاړې نو دغه شان د دنیا کې ژوند چې تیرې د قاعده او قانون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده که زه درته نه یم د مسافر ژوند پکې تېروه ورب الکعب ژوند به دې ډېر مزېداري څنګه به مزېداري په لږ څه به خوشحاله دا موږ ولې په لږ څه نه خوشحالېږو یعنی اوس د یو سړي سره دوه کمرې کور دی ښه په سر د پاسه سوری دی بچي په امن و امان کې دي دی نه دی په دې نه مړېږي ګاډی دی په دې دی نه دی خوشحاله بچي دي مزه نشتي تنخوا دومره روانه چې درې ټیمه ډوډۍ پکې خوري لګیا دی ښه په حیا او په عزت نه لږه نور د هغې ګټه وجه دا دی چې موږ ځان چې ته مسافر نه دی ګڼلی دلته او که موږ مسافر ګڼلی وی نو ژوند به زموږ اسان شي داسې به اسان شي لکه اوس یو سړی د هغه ته یو نعمت میلاو نه شو دا خو الله په نصیب کې لیکلي دي د دې دا زړه ولې په ارام دی دی بیا هم خوشحاله دی ته دې تپوس وکړه پلانیه دا شی ما سره هم نشتي زما خو زړه ټک کوي چاودي ته بیا مسکې او ګرځې او خوشحاله او الحمدلله او دا ولې هغه ویې لکه سره پسې ځان خفه کړي هسې مسافر یو نو بیا د یو څو ورځې بعد ځو که دا خبره دې زړه ته واچوله که نه چې زه په دنیا کې مسافر یم
د دنیا دا ژوند تېرول به درته اسان شي او بیا به دا نوکاري نه ښخې او نه به ورته ډېر د ویښه کېږي. ډېر مزېدار ژوند به دي، ډېر مزېدار ساده باده ژوند په لږ څه باندې شکر د الله. او غټه خبره مخې ته دا ده چې مړه صاحب مسافر یو، سبا له تېزونو په دې زړه لګول خو نه دي پکار. الله رب العزت د دنیا دا حقیقت ذکر کړی د نو بیا څه وایي د پوه کولو دپاره کمثل غیث اعجب الکفار نباتو. باران راوورېدو، فصل دومره تک شین راغی ښایسته چې ذمهدار ورته خوشحاله شو. روزانه ځي راځي دی فصل باندې یو نظر ورچوي، د خندا شین دی ورته. غیر یو فصل راورسېدو ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. همدغه فصل یو سیلۍ پرې راوچلېږي، یو طوفان پرې راشي، یو بل آفت پرې راشي، تک زیړ شي او زری زری شي، وریږي، ختم شي. دا دنیا ده چې پیدا شي سړی مور پلار ورته سم خوشحاله او بیا چې ځوان شي هغه ورته ښه خوشحاله او بیا ورو ورو سړی په هډوکو کې کمزوری کېږي او سرمن کمزوري کېږي او نظر کمزوري کېږي او دماغ کمزوري کېږي او دردونه سټارټ شي او بیماریانې حمله وکړي په بدن باندې او بس اخري غم بیا د سړي دغه شي چې یا الله اوس دا بیماریانې مې ختمې شوې او ورو 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 مړاوې شي. نو بیا دې مرګ ته په خپل هم تیاري، دې تیاري مرګ ته. که ته ورته مرګ به د باندې راشي که نه نو کېدای شي ده په زړه په ګوټ کې یو دا خبره د مخکې نه پرته وي چې مرګ راغی، دی دومره مړاوی شوی، دومره دی ختم شوی. او عجیبه ده دا دنیا. یعنی ما یو پیر په دې خبره کې سوچ کو، باید دا دنیا ډېره عجیبه ده. د کوم وخت نه چې سړی په ښه بد پوه شي او په دې پیسو پسې منډې وهي او دا هر څه پسې ختم کړي، بیا په اخره کې دغه پیسې راولي په دې خپلو هډوکي لګوي چې اوس دا هډوکي زیله راشي او باقي کې دنیا نه لاړ شي. بس دغه دنیا ده. دومره منډې چې وو اوس یې په ځان لګوو چې اوس دا هډوکي زیله راشي او دا سرمن برابر شي او دا زړه برابر شي او بیا سړی غوړ زیړ شي. باقي کې لګولو کې بس مرګ پې راشي او قصه ټوله ختمه شي. نو دا الله د دنیا څومره ښکلی مثال ورکړی. خبره که په دې ځای باندې ختمېدی که نه چې په دې فصل باندې آفت راغی، زیړ شو، وچ شو، ورېجېد، کیسه ختمه شو.